سلامونه نیکه له دوستانو دا ویډیو خاصتا د اوبر او د لیفټ ډرایورانو او د ډورډاش هر څوک چې د دغه بخش کې دغه پلیټ فارم کې کار کوي دا هغه خلکو لپاره دی. تاسو شاته تصویر کتلی شئ. دغه کس باندې دا به د پنجشنبې په ورځ محکمې ته حاضریږي تر څو هغه خپل ګناه یا بېګناهي هلته ثابت کړي چې آیا دا ګناهګار و که بېګناه و. دې باندې تور لګېدلی چې مثال جنسي تیری یا سیکشوال اسالټ چې ورته موږ او تاسو ورته وایو شوی دی ورباندې د هغه کس باندې شوی د همدغه ډرایور باندې شوی دی چې شاته کوم سورلی چې جګ کړی و هغې ورباندې شکایت کړی دی چې دغې ماته یعنې جنسي مزاحمت یې کړی دی یا جنسي هر څه چې تاسو ورته وایي نو تاسو نور پوهېږئ په خپل مطلب باندې. نو دا هر اوبر ډرایورانو دغه دپاره دی چې خاصتا په دغسې خلکو باندې غولیږي. هیڅ څوک تا ته وروره دغه نه کې زیاتره خلک چې دي فقط یو بهانې یو دغې ته ګوري تر څو اوبر هغې ته د ستا په قصه کې نه دي که ته بندي کېږې که ته جیل ته ځې که ته وروره فامیل د بې سرپرسته پاتې کېږي همداسې نور کارونه در سره کېږي هغه د ښه څوک نه دی. هغه فقط دې د خاطره دی چې هغه خپله پیسې لاسته راوړي. هغه غواړي چې همدغې له طریقه وکولی شي چې لاسرسی پیدا کړي اوبر څوک ځکه دا پلیټ فارم چې دی اوبر دی یا لیفټ دی یا همداسې نور پلیټ فارمونه چې هغې مربوط دي ځکه چې دیو نه ډېر پیسې لاسته راوړي چې همدغې بهانې باندې. نو دغه موضوع د باره باید تاسو ډیره توجه ولرئ. دغه موضوع ته باید ډیره توجه وکړئ. هیڅ کله د چا په دغه باندې مه غولېږئ. همیشه دغه ګاډي کې مو کامرې ولګوئ. هرې خواته که مو یو کامرې دوه کامرې څومره چې کوی شئ ولګوئ تر څو دغسې خلک تاسو باندې ونه شي کړی چې مثال شکایت وکړي ونه شي کړی چې تاسو باندې کومه دغه ولري. که چېرته شکایت هم کېږي او محکمې ته دې هم غواړي ته وکولی شي چې خپله ثبوت ورته وړاندې کړي. نو تا ته باره باید د سورلۍ هغه اول نه تر اخره پورې هغه د ثبوت در سره ځکه چې ته کامره چې ولرې نو کولی شي چې همغه رایټ درته دغه کړي. حتی که چېرته تاسو په یو سورلی باندې په یو کسټمر باندې شکي کېږي چې مثال د دې خوی خصلت دغه ښه نه دی کولی شي چې لواره ریکارډینګ شروع کړي. همالته لیفټ چې دی کولی شي چې ریکارډینګ درته درکړی دی ریکارډینګ وکړي هم هلته ستا د کامرې نه به ثبت کېږي هم دلته به غږ یې ثبت کېږي او همداسې اوبر هم هغه اتوماتیکلی ثبت کوي. نو دغه شیانو دپاره ډېر فکر وکړئ. زیاتره خلک دي چې مثال تا غولۍ چلار دلته ودرېږه هغلته ولېږه دا خیر دی زه سټاپ اټ کولی نه شم زه نوی یم یا دغه کار زه نه شم کولی خیر دی ته ماته دلته ودرېږه دغه ودرېږه دا ګوره دا ټول غیر قانوني دی. دا کار چې که چېرته تاسو کوئ تاسو به کوئ د زړه صله رحمۍ او د انسانیت د خاطره خو دغه انسانیت نه بیا هغې بده فایده اخلي ګټه اخلي. نو همدغې د خاطره دغې شیانو څخه لرې پاتې شئ. دغسې خلک چې مو ولیده لواره مخکې د هغې نه چې اول حق اولیت تا ته درکوي اوبر یا لیفټ چې اول شکایت ورباندې ته وکړي. که چېرته څوک ګوري همداسې بې ځایه دغه کوي کولی شي چې لواره ورباندې شکایت وکړي. نو بیا هم په خدای سپارم که چېرته ویډیو مو خوښ شوی د نورو اوبر ډرایورانو سره لیفټ ډرایورانو سره همداسې ډورډاش او امیزان فلکس هر څه چې دی ورسره شریک تر څو د دغې څخه دغه موضوع څخه باخبر اوسي په راتلونکي کې چې مثال دغسې حالت پیښیږي نو مخکې د مخکې نه هغه آمادګیانې ورته ولري. نو ښه وخت تاسو ته غواړم په خدای مو سپارم. سلام علیکم.